د پروان ولایت ګل غونډۍ دې سیمې ته د پسرلي د موسم په رارسېدو سره هره ورځ ګڼ کسان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د تفریح لپاره راځي او دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په لارښوونه د پروان ولایت د ځایي چارواکو له لوري هر کال د ارغوان د ګلونو په ویاړ ځانګړي مراسم، جشن او مشاعره ترسره کیږي. دا امن په فضا کې د منظمه ارغوانه په سیوري د حریت کې به درځم ارغوانه درځم ارغوانه. سږکال هم د دې ولایت د ځایي چارواکو له لوري د ارغوان د بخملي ګلونو په ویاړ د ګل غونډۍ پر سر مشاعره ترسره شوه. په دې جوړ شویو مراسمو کې د پروان ولایت چارواکو وویل چې له دې غونډې او جشنوارې څخه یې موخه د خپل کلتور ساتل او دغه راز د ولسونو ترمنځ یووالی دی او هڅه به وکړي چې په راتلونکو کلونو کې لا په ښه ډول سره دغه پروګرامونه ترسره کړي. دغه جشنواره د ارغوان جشنواره چې مونږ دلته جوړه کړې ده دې ته د هیواد د لرې سیمو څخه د هیواد د ګاونډیو ولایتونو څخه ټولو څخه مونږ دلته شعرا، نویسندگان، لیکوالان او فرهنګي خلک راغوښتي دي او زموږ دا کوشش ده چې دې ته نوره هم وده ورکړو. ادب مو د ولسونو ترمنځ یووالی دی، همدا شانته خپل فرهنګ، خپل کلتور او خپل دود ته وده ورکول دي. د دې جشنوارې ګډونوالو او دلته د چکر لپاره راغلي یو شمېر کسانو له CMG سره په خبرو کې وویل چې د ارغوان د ګل جشنواره هر کال په ډیر ښه ډول سره ترسره کیږي او دا سیمه د تفریح او چکر لپاره ډیر مناسب ځای دی. د دوی په خبره چې له دې جشنوارې یې ځانګړی خوند اخیستی. راغلی یم د ارغوان میلې دپاره ما ویل چې یو څه تفریح مو وشي او ډېر یو جشنواره ډېر یو ښایسته پروګرام روان دی. نو مونږ هم دا انډیوالان راغلو چکر دپاره راغلي نو ما ویل چې دلته یو څه تفریح وکړو. او نن پرون دلته خبر سو ملګري ویل چې دلته د ارغوان جشنواره ده مال راځه ساعت به هم تیر شي او تفریح به شي. دلته راغلو د جشنوارې کې ګډون وکړو او دا ماشاءالله ډېره ښه پروګرام دلته روان ده. د ارغوان میله خو دا خو بیخي نوم لري او دا ډېر د ساتیري ځای ده او دا ګل غونډۍ خو ډېر د تفریح ځای ده. د مشاعرې ترڅنګ د ګل غونډۍ په یوه څنډه کې یو نندارتون هم ترسره شو او بېلابېل توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. د پروان پوهنتون یو شمېر محصلینو چې په دې نندارتون کې یې برخه اخیستې وه خپل جوړ شوي وسایل هم نندارې ته کېښودل. د پروان پوهنتون یو تن محصل وایي که حکومت ورته د کار کولو زمینه برابره کړي د ډېرو ماډرنو وسایلو د جوړولو توان لري. موږ په ټوله کې 7 ځیرکې پروژې په تیر 1401 کال کې د پروان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي کې پای ته رسولي دي او په دې پروژو کې داسې پروژې شته چې کولی سي د دې وطن ستونزې حل کړي. په 1402 لمریز کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره په رسمي ډول د ارغوان د ګل جشنواره ثبت شوه او اوس هر کال د پسرلي د موسم په رارسېدو سره ترسره کیږي. احسان الله کریمي، CMG، د پروان ولایت ګل غونډۍ.